یوه ماڼۍ او زر دریڅې. ګرانو همزولو سلامونه. خدای دې وکړي ټول به روغ جوړ او خوشحاله یاست. ښه همزولو دا ووایاست چې تاسو په لوبو میلو یا هم نور مجلسونو کې کله کوم ملګري ته غوسه شوي یاست یا هم کوم ملګری مو درته غوسه شوی دی؟ دا پوښتنه مې د دې لپاره وکړه چې نن لالو ماما خپلو میلمنو سره د قهر او غوسې په اړه خبرې لري. خو ګورئ د داسې روباټونو په اړه معلومات شته چې د شپې لخوا د یوه لرغوني ښار ساتنه کوي. د دې لپاره چې سم پوه شو راځئ په ګډه خپرونه واورو. زلمیه بس دی نو د ماڼۍ سیل وکړه، نور د قهر او غوسه وزغمه. څه له سهاره رئیسې بنګېږي. شاکرې خورې ورکې که ډېر مې مغزه ورته جوش کوي. کاشکې خو یو وارې ورپېښې وی بیا ما ورسره کتلي وو. اوهو میلمانه په انتظار دي، له غوسې نه ناقرار دي. خدای خبر چاته په قار دي. سلام علیکم لالو ماما. وعلیکم السلام. ستړي مشئ زورورو. ته ستړی مشې لالو ماما. خیر اوسئ. زلمیه خیرات خو به وي. څنګه داسې له غوسې سور او شین کېږي؟ چاته غوسه یې؟ د تره زوی احمد ته په غوسه یم. امې په لوبه کې غلطي کوله او امې ځان پاکه ګڼه. نور هلکانو ورپرې نه ښودم که نه سم به مې حسابه په مالګه کړي وو. له تاسې څه پټه لږې ساړه خوره. دومره غوسه ښه نه وي. کله یې داسې پرېږدم چې یو ځل مې مخې ته راشي بیا به زه ورسره ګورم. زوروره اوس دا خبرې پرېږده. راځئ چې ماڼۍ ته دننه لاړ شو. نورې خبرې به بیا همالته وکړو. سمه ده درځه لالو ماما. لالو ماما د زلمي له غوسې دې هم خدای سړی ساتي. په ټوله لاره له ځان سره بنګېده. ورکې که ډېر مې مغزه ورته خراب دي. کله یې داسې پرېږدم. له تاسې څه پټه ګوره زلمیه دومره غوسه ښه نه وي چې څه تېر شو هغه هېر شو. نور نو خاورې ورباندې واړه. لالو ماما څه به ووایم؟ احمد هم په لوبه کې غلطي کوله او امې ګواښونه کول. زه به یې وروښیم چې له سیره څو پخېږي. لالو ماما د زلمي غوسه داسې نه سړېږي. ته یوه دریڅه راخلاصه کړه چې لږ یې فکر په بله شي. ولې نه چې زلمی نه شي خفه. زه به خلاصه کړمه هغه دریڅه. ګرانو همزولو السلام علیکم. زه د ماڼۍ خبریاله یم. خدای دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ یاست. دا دی نن بیا هم له یوې نوې موضوع سره راغلی یم. ځینې تنکي ځوانان په هره خبره کې زر غوسه کېږي. د دوی دا کار هم دوی او هم ملګرو ته ستونزې پیدا کوي. دا چې څنګه ستونزې له څو تنکي ځوانانو به یې واورو. پارک ته چې لاړو کرکټ لپاره لوبې لپاره لوبه شروع شو. یو دیوال همالته چار دیوالي و. دې نه چې اخواته بال لاړو مونږ وایي چې څلور د هغه وی نه منل. بس ورکټ یې نه دي لرګی راواخیستی او زمونږ یو کس پسې رامنډه. 3-4 کسان یې ووهل. بس جنجال زیات شو. بس چاقوګان هم راویسته. 3-4 کسان لګېدلی و په چاقو. هماغه ټایم نه زه خپله داسې شوق نه لرم هغې نه بعد لوبه نه کوم. نوم مې نعمت الله ده چې د پکتیکا ولایت زیړوک ولسوالۍ په قام زادران یم. چلستون باغ کې یم. فوټبال هم کوو. دا مونږ وړکی ورورو دغه کې نو د مونږ تره زوی بیا هغې ته پنچلاک ورکړو. پنچلاک چې ورکړو وغورځېدو. لاس یې خوږ شو. قار شو نو تره زوی سره هم وچسپېدو. لاس یې واچو قامزه یې وکړې ورسره. نو بیا خلاص هم کوسو. بیا تره زمون هم نور بازي پرېښوده مونږ هم پرېښوده. نو بیا میلای خرابه کړو. نو تره زوی ورور مې نه غږېده. باغ چلستون ته بیا 2-3 کاله نه لاړم. ښه همزولو د دوی په خبرو کې خو مو واورېدل چې د غوسې له امله څومره مشکلات ورته پیدا شوي وو. هم یې لوبې میلې او مجلسونه خراب شوي ول. هم یې یو بل ژوبل کړي ول. خو اوس پوښتنه دا ده چې تنکي ځوانان د غوسې او قهر په وخت کې باید څه وکړي. نوم مې محمد رامین د کابل ولایت د موسهي ولسوالۍ د دهقان د کلي اوسېدونکی یم. زه چې چېرې مجلس کې یا لوبه کې نفر غوسه کېږي زه هغه سره ښه چلند کوم. هغه نه پرېږدم چې غوسه شي جنګ وکړي بل چا سره یا ما سره یې وکړي. که هغه ماته کنځلې وکړي یا جنګ وکړي زه ورسره نه کوم. زه ورته وایم چې دا ښه لاره نه ده. دا ښه کار نه ده. دا بد کار ده. دا مه کوه. او لاس دغه سړی غوسه یې پاسته خپله پښیمانه وي. ملګری غوسه شوی دی سم کې ناست وم. زه دغه کې ناست وم. هغه چې بل نفر ناست هغه څه له باندې نه راغی سم ته ننوت چې زه چې یم هاتې ما د کنځام وکړلې. ما په قصد کې هېڅ ونه ویل. که قصد کې ما چې ویلې ولایت مني نو جنګ جوړېده. هغه نه خپله حوصله مې وکړله نسې سم نه قرار ووته مشکل پیدا نه سو. مازدیګر و زنګ راغی وایي راځه چې جنجال. هلته چې لاړو همدغه وضعیت مې وکړو. مونږ باندې خو تجربه شوی و. هلکان مې ټول راټول کړم. مال راځه دې جنجال منجال نه چې نه جوړېږي. ټول سردردي ده ټاوانې کېږي بدبختي ده ټول.
بس په هماغسې ټول هلکان راټول شو، ډېر په خوارۍ سره بیا ته کور ته راغلل چې اوس ملي لوبه وي چې هر ځای ته لاړ شو، که چې داسې څوک جدي شي غوسه شي زه یې ورته پرېږدم. خان زولو د دې خبرې خو مو واورېدې چې ویلې که کله په کومه خبره یې کوم ملګری غوسه کېږي هماغه ځای ور پرېږدي او ورنځي، ځکه څه وخت وروسته یې ښایي ملګری بیرته پر خپل مشکل پوه شي. خو که د غوسې په وخت کې مو خپله غوسه کنټرول کړو څه ګټه به مو کړې وي؟ نوم مې فیض الله. ځینې وختونه داسې حالات راغلي دي په لوبو کې، اکثره اوقات لکه په کرکټ کې چې موږ زیات احساسات شوي، خو بیا په هغه حالات کې موږ خپله غوسه کنټرولو او یا د هغه موقع نه هغه ځای نه بیخي ځان وباسو. د کرکټ لوبه هم کوله، بس ځینې ملګرو غلطي کوله، په دې کې موږ زیات احساسات شو، مشکلات جوړ شولو او جنجال جوړ شو. د ملګرو هغوی هم وکټ او بیټونه لاس کې راواخیستل، جنګ ته امادګي ونیوله. او زموږ ملګرو هم په دې وخت کې ځینې ملګرو جنګ ته اراده کړې وه چې جنګ وکړي، وکټ یې راخیستې وي یا بیټونه لاس کې راخیستي وي چې وهل سره وکړي. په دې وخت کې خپل مشر کپټان چې څوک و هغې موږ پرېنښودلو او ګوښه کړو چې راځئ نن به دا جنګ وي، خو سبا به بیا دلته لوبه نه وي، سبا به بیا موږ او تاسو دلته لوبې نه شو کولی. راځئ موږ به ترېنه لاړ شو، پرېږدو دوی خپله لوبې وکړي او په آینده کې به موږ او تاسو خپله هلته لوبې کوو. دوی به نن نه پوهېږي، سبا به پوه شي. خیر دی، د دوی په حوصله کمه موږ او تاسو به تېر شو د دې خبره نه. نو په همدې حالاتو کې موږ دا لوبه بس کړې او موقع او هغه ځای هم هغوی ته خوشي کړی ترېنه تللي یو. نو که موږ احساسات شوي خو لوبه هم خرابه وه او جنجال هم راغلی او ملګري به هم خفول او په آینده کې به هغه ځای کې نه موږ لوبه کوله نه به هغوی لوبه کوله. که هغوی راغلي وه موږ به جنجال ته اراده کوله، که موږ ورغلي هغوی به جنجال ته اراده کوله. نو د لوبو نه به پاتې کېدلو خامخا. په کتابو کې په حدیثو کې راغلي دي چې قوي ترینه سړی هغه سړی دی چې هغه خپل غوسه کنټرول کړي. دا قوي نه ده چې د غوسې په حالات کې وار وکړي یا کمزه وکړي. لالو ماما په دې دریڅه کې خو ډېرې ښې خبرې وې، ډېر څه مې ورنه زده کړل. کاشکې ما هم همداسې کړي وای چې احمد په غوسه شو، کاشکې زه ورنه تللی وای، ولې به مو ترمنځ شخړه راتله؟ لالو ماما مننه چې داسې ښه دریڅه دې راخلاصه کړه، که نه زلمي ته ما ټوله لاره نصیحت وکړه خو قبول یې نه کړه. له تاسې څه پټه د قهر زغمل له یوې خوا تنکي ځوانان له جګړې او جنجاله ساتي، له بلې خوا یې ترمنځ خفګان نه راځي. ما له یو عالم اورېدلي دي که څوک په غوسه کېږي اول خو دې هغه ځای پرېږدي، که نه شي کولی نو بیا دې لاړ شي، سړې اوبه دې واخلي او خپل مخ و لاس دې ومینځي. همدارنګه که ولاړ وي کښېږدي، که ناست وي څملي. کاشکې مې هماغه وخت دا فکر کړی وای چې په دې وخت کې چا مسج وکړه. هی چې دا تکنالوژي به لا نور څومره پرمختګ وکړي. څنګه؟ څه خبره ده لالو ماما؟ په مسج کې د داسې روباټونو په هکله لیکل شوي چې د یو تاریخي ښار ساتنه کوي. هغه څنګه لالو ماما؟ ته خو یې لږ معلومات راته ووایه. زورورو دا چې تاسې په اړه ډېر معلومات غواړئ نو زه به هغه دریڅه درته راپرانیزم. دا دی، دا یې هم دریڅه. واه واه څومره جالب. خالده څه شی جالب دی؟ څه ته ولوستل؟ تلوسې دلته یو مطلب دی، ډېر جالب معلومات دي. ته یې دغه عنوان ولوله. داسې روباټونه چې د یو تاریخي ښار ساتنه کوي. خالده ته یې مطلب ووایه. ښه نو غوږ شه، دلته یې لیکلي دي د ایټالیا د پمپي لرغونی ښار چې اوس یو تاریخي پارک دی. مسؤلانو یې د دغه تاریخي ښار د واټونو او تونلونو د ساتنې لپاره د سپات په نوم روباټیک سپي ګمارلي دي. اوهو ته د دغه روباټونو عکسونه وګوره، دا خو رښتیا هم سم لکه سپي غوندې جوړ دي. ته یې نور وایه چې نور یې څه لیکلي؟ سمه ده، لیکلي دي دا روباټونه چې د ساتونکو کار ورڅخه اخیستل کیږي د شپې لخوا چې دا لرغونی ښار بند وي او لیدونکو ته پکې د ګرځېدو اجازه نه وي ګزمه کوي او له ښاره د باندې د پارک مامورینو ته د ویډیو له لارې هر څه ښیي. دا خو په رښتیا هم جالبه روباټونه دي. ته غوږ شه، دلته لیکل شوي دي د دغو روباټیکو سپو یا سپاتانو یوه دنده د هغو تونلونو څارل دي چې د لرغونو آثارو غیر قانوني کیندونکي یې پلټي او لرغونو ځایونو ته زیان اړوي. دا روباټونه له کمرو او سینسرونو څخه په کار اخیستو د پمپي تاریخي ښار دقیق معلومات وړاندې کوي. دا روباټونه ډیر کوچني ځایونه هم څارلی شي. والا آفرین چا چې دا روباټونه جوړ کړي دي. خو دا تاریخي ښار تا ویل په کوم ځای کې دی؟ دا د دلته لیکل شوي دي. پمپي د ایټالیا هغه تاریخي ښار دی چې شاوخوا 2000 کاله مخکې د اورغورځونکي غره تر ایرو لاندې شوی و. اوس د دغه ښار تقریبا 440,000 متره مربع ساحه د لیدو وړ ده. پمپي ښار په 1509 میلادي کال کې کشف شو او اوس یو تاریخي پارک دی.
یاره لالو ماما خدای دې تل خوښه او خوشحاله لره داسې ښایسته دریڅې دې راخلاصې کړې چې زما قهر او غوسه دې ټوله راختمه کړه لالو ماما زلمی دومره غوسه وه چې په ډېر مشکل مې ماڼۍ ته راوست. لالو ماما زه به دا ټولې خبرې خپلو ملګرو ته هم وکړم هم به د غوسې زیانونه ورته ووایم او هم به د دغو روباټونو په اړه ورته ووایم. زه به مې هم خورلڼو ته دا ټولې خبرې وکړم. وایم ډېر ښه کوئ. اوس نو څه لالو ماما لکه چې زړه دې دی چې رخصت مو کې کله دومره زر درنه ځو. ای شوخه کې د میلمنو ځای زما پر لیمو ووایه چې نور څه وکم. لالو ماما د شاکرۍ کومې بلې دریڅې ته زړه تخنیږي. هو بالکل لالو ماما یوه بله دریڅه هم راخلاصه کړه چې د کوم همزولي خاطره یا شعر واورو. زه خو تیار د میلمنو لپاره د ښکلو ښکلو دریڅو لپاره دا یم تاسې او دا هم دریڅه. یو جالبه خاطره تاسو قصه کوم. یو ورځ خپل د کاکا زوی سره بایسکل ناسوم، زه په قنجغه کې شاته ناسوم، هغه بایسکل چلوله. یو چېرته یو شلګون ولا پروت و ځمکه کې. دا بایسکل ډېر په سرعت کې و. دغه شلګون چې د ما کاکا زوی ولیده بایسکل خوشې که د بایسکل نه ځان د خواته غورځار بایسکل همداسې لاړ نو یو ځای پورې زه لاړم بیا وغورځېدم. دغه زرنج کې مې لاس ولګېده، پښه مې ولګېده، ډېر درد یې وکړ. چې جګ شوم ورته مې وویله چې ولې دا کار دې وکړه. وایي د شلګون چې دې ډېر ارزښت لري. ولا ډیره جالبه خاطره وه. هو زما ټولې دریڅې خوښې شوې ځکه ستا غوسه یې ارامه کړه. هو په دې پوه شوم چې د غوسې زغمل مو له ډېرو ستونزو ساتي، ځکه د قهر او غوسې په وخت کې سړی په ځان نه پوهېږي، کیدای شي ډېر ورانی ورنه وشي. هو بله دا چې په حدیث شریف کې هم د قهر او غوسې زغمونکی زورور بلل شوی. هو ښه شو چې پرون مې ملګرو زه او حامد سره پرېنښودو، که نه خدای مکړه لوی جنجال به ورنه جوړ شوی و. زما هم د کرکټ بیټ په لاس کې و، د هغه هم. که زما منې چې کور ته لاړ شو دواړه به د حمد دوی کور ته ورشو، بخښنه ورنه وغواړه. سمه ده، بالکل یې منم. دا ټولې خبرې مو چې له دریڅو زده کړې دا به هم ورته ووایم. هو د روباټونو به هم ورته ووایو چې سم لکه سپي غوندې دي او په ایټالیا کې د یو تاریخي ښار ساتنه کوي. ډېر ښه ښه چې میلمانه مې خوشحاله شول. لالو ماما خدای مو دې بېتا نه کړي. لالو دې خدای بې میلمنو نه کړي. لالو ماما اوس نو که د اجازه وي موږ به درنه لاړ شو چې ناوخته نه شي. چې ستاسې خوښه ده زما هم خوښه ده. زم چې د ماڼۍ د باغوانانو احوال واخلمه. درځئ نو چې ځو. سمه ده لالو ماما. ګرانو همزولو د یوې ماڼۍ او زرو دریڅو د خپرونه چې تاسو واورېده د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې محمد انور اندړ لیکلې او جوړه کړې وه. زموږ نړۍ زموږ راتلونکی.